किंग खान राशिद खान शहनशाह अफरीदी ته لغته ورکړې ده او د اول پوزیشن نه دویم پوزیشن ته ورځولې ده تاسو مبارک دی مبارک مړه د دې دنیا پس شهنشاه افریدي نو ډېر زیات ته مبارکي راشد خان چې په 500 ورځو کې یعنی په یو ډې کې چې ده کنه په 1 نمبر باندې راغلی دی او په شپږ پوینټو باندې چې ده د شهنشاه افریدي نه مخکې دی دا څومره ده کېدلې شهنشاه افریدي چې ده کنه په یونیزي وخت کې د 500 ورځو یو ډې یو نمبر بالر شوی ودو نو راشد خان ته چې لکه بره تیشې کې نو شهنشاه ورته ویل چې ولا باره ښې لوبې کړي دي او میچونه مې کړي دي وکټ یې مې رسېدو په دې خاطر چې دی د اسمان سر ته راختلی یم یول سر ته راختلی یم نو کینګ خان راشد خان ورته څه ویلې وایي راکوشه مړه دا ځای خو زما ځای دی نیستی ورته به شهنشاه ورته چې زه نه کوزېږم په مرګ هم نه کوزېږم نو راشد خان ورته چې نه کوزېږې هغه ورته چې نه کوزېږم نیسته راشد خان ورپسې وروختو او شهنشاه افریدي ته یې لغته ورکړه او لاندې راوغورځولو او راشد خان په خپله په هغه اول سر کې په 1 نمبر باندې کېناستو تاته نو کینګ خان راشد خان ته ډېرې زیات مبارکي داسې خبرې خو د راشد خان دپاره وړې خبرې دي د کبر نه علاوه او بله خبره ده چې افغانستان خو انشاءالله د سپین بالینګ فیکټري د فیکټري نو د دې ریکارډ صرف چې دی که نه اعلی محمد اذنفر ماتولی شي نو ماشاءالله دغسې ښایسته لوبې وکړي د خیره سره او بس په 1 نمبر پاتې شي او بله خبره دا ده چې پرزیدنټ محمد ندی چې دی هم چې دی په 1 نمبر راغلی دی په الراونډرانو کې یعنې په د 500 په الراونډرانو کې چې دی هغې هم چې دی د بنګلادیش شکیبر حسن ته په دې شاته ډول کې بختور کې لغته ورکړې ده او د اول پوزیشن نه لاندې راغورځولې دی نو هغې هم شکیبر حسن سره لانجې وې چې هلکه ته به راچیشه کې ته خو چې دی په خپل کور کې دومره مشکلات د میچونو کې دې نه اخلي نو شکیبر حسن ورته ویلې چې نه زه چې دی که نه ما مخکې میچونه کړي ښه میچونه مې کړي دي نو زه په 1 نمبر یم نو محمد امور ته چیشه کې په 1 نمبر یې کوشه منه نو هغې چې دی که نه شکیبر حسن ته لغته ورکړه او لاندې راغورځولو او خپله په اول سر کېناستو نو پرزیدنټ محمد نبي ته دې هم مبارکي تاپو لکه څرنګه چې تاسو ته معلومات د دوستانو دا خبره به هم اضافه کړمه د شاده تاسو ته به اضافه کړمه چې زه خو په ټیک ټاک کمنټري کوم او ستاسو د خندولو لپاره ویډیوګانې کمنټري کوم که نه نو خبره داسې ده که نه چې زه کوم لوبغاړی چې ښه لوبتې ګوره شهین شاه هم ښه لوبغاړی دی شکیب الحسن هم ښه لوبغاړی دی دا ټول چې دي که نه مطلب په خپل ځای باندې ښه دي خو چې څوک ښه لوبښي باید هغې صفت وشي د هر لوبغاړي خپله ورځ وي چې په کومه ورځ د هغه ورځ وي په هغې ورځ به د هغه صفت هم کېږي صحیح ده که نه په همدې کې چې د کرکټ او د میچونو خوند ته مې نو مننه دوستانو ما خبرې مقصد دا و چې خفه کېږم زه په چې دی که نه هر لوبغاړی چې دی خپل پر مینه وال لري نو خفه کېږي په ما شهنشاه هم ښه لوبغاړی دی په خپل ځای باندې خو کینګ خان راشد خان ته دې اوس وخت کې مبارکي ځکه په 1 نمبر دی نو مننه کومه دوستانو په الله مو سپارم او ښه خبره د دې دنیا به څه کرکټي په هغې دنیا کې د الله په خیر کي په الله مو سپارم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته په کرکټ کې مو ژوند دی تاکو